يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. عزیزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، فرمای پیغمبر علیه الصلاة والسلام کچیر چا و یو خپل ورور ته وویل چې ای کافره فقد باء بها احدهما، دا توری واپس دی دواړو ته راجع کیږي، واپس راګرځي و دی دواړو ته دریږي. فإن كان كما قال، کچیر هغه د رښتیا او کافر خو ټیک د سیده کافر ته د کافر ووایي، والا رجعت علی، کچیر هغه ورور هغه ملګری کافر نه نو دا تورې بیرته راځي. د الله رسول فرمایي وتا ته دریږي، و چې وتا ته ودرېدی نو ته ځان کافر بولې؟ نعوذ بالله. یا نه بولې؟ نه بولې. په دې چې ته مسلمان یې نو هغه مسلمان ته چې تا کافر ووایي هغه دې څنګه ووایي؟ د دې پوښتنه الله رب العزت چې دی هغه خامخا کوي. ته یو مسلمان ته کافر په کوم بنیاد باندې وایي؟ ته یو مسلمان ته کافر په کوم بنیاد باندې وایي؟ لکه و کافر ته مسلمان ویل جایز نه دی، هندو دی، سیک دی، قادیانی دی، ته مسلمان بولی، مسلمان ورته وایي دا ناجایزه ده، دا حرام کار دی عزیزانو. نو دغسې و مسلمان ته بیا کافر ویل دا هم ناجایزه او حرام کار دی. او زموږ په معاشره کې ډېر داسې خلک شته چې د هغو تکیه کلام د هغه ای کافره، ای کافره، ای د کافر زو. دا زموږ په معاشره کې دا تورې ډېر شته، او خاص کر په زنانو کې دا تورې ډېر شته. زنانې دا تورې ډېر وایي، ای کافره، ای د کافر زو. دا حرام کار دی عزیزانو. اوس ترته وګوره دا دونه لویه خبره ده. یو سړی د الله د دین، د اسلام، د نبی او د الله د وحدانیت منکر نه دی، ته و هغه ته د هغه منکر چې کوم منکر دی هغه تورې ایږدې. یعنې دا څونه عجبه خبره ده. یو سړی الله واحد لا شریک ذات نه بولي، هغه وایي د الله شریکان سته، و دې ته مسلمان ویل څونه درنه خبره ده. بیا یو سړی الله واحد لا شریک ذات ګڼي، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین، ټول کتابونه حق، ټول انبیا حق، قیامت حق، دا هغه رقم پل صراط، جنت، جهنم حق، دا تقدیر حق، دا ټول خبرې حق دی. او ته بیا ورته وایي چې یا داسې نه ده. نو دا ډېره سخته جمله ده عزیزانو. د دې جملې سره ډېر باید چې سړی ځان چې دی هغه وګوري، که نه تورې بیرته د الله رسول فرمایي راځي وتا ته درېږي. نو چې وتا ته ودرېدی نو ته کافر یې یا کافر نه یې. تورې وتا ته ولاړ دی، له تا پوښتنه کوي، الله هم له تا پوښتنه کوي، رسول هم له تا پوښتنه کوي. دا ستا د خولې راوتلی توری دا وتا ته جګ ولاړ دی. اوس ته ځان چې دی هغه جن اخلاص کا. نو ځان په چیز خلاصولی سي؟ ځان یوازې او یوازې په دا تورې خلاصولی سي چې استغفر الله، استغفر الله، لما غلطي وسوه، یا الله لما غلط وسول زه معافي غواړم، یا الله لما ګناه وسوله استغفار ووایه، د الله څخه معافي وغواړه. دغه تورې چې کوم تا ویلی و هغه به ستا د سره لیدې سي. یاره موږ په معاشره کې کله کله یو سړی و چاته وایي وایجا هغه یا پلانی، هغه پلانی ورځ ستا دا خبره وکړله، په ما په ستا ول ده داسې ویل، ما دا خبره وکړله، دی وچ ودرېږي وایي یا نه دي ده کړې. نو وایي ما پر لاس درختلی یم، هغه وایي یا، ول پر پښه درختلی یم، هغه وایي یا. نو ولې دې بیا په ما پسې دا خبره وکړله؟ و سړی څونه شرمنده سي، څومره پریشانه سي.
نو په دا ځای کې دی یوازې له ده په معافۍ ځان خلاصولی سي چې یاره ماته معافي وکړه لما غلطي وسوله بیا به معافي ورته کوې. نو چې د الله په دربار کې سړی و دغه تورې ته ودرېږي چې الله رب العزت فرمایي ما دا سړی کافر ګړی مال دا کافر دی او تا ولته مسلمان یې صحیح سلو دا سړی الله فرمایي ما مسلمان بلی دا مسلمان وو تا ولته کافر یې نو اوس څه چم کوې الله رب العزت چې د سړي څه پوښتنه وکړي اوس به موږ څه چم کوو عاجزانو. عجبه خبره دا ده زموږ فکر دا دی یاره ماشاءالله 15 وخته لمونځ په جومات سره کومه د چا پر لاس نه یم ورختلی همسایګان نه زیرومه بس هغه زکات ورکوم هغه پلانۍ د الله رسول فرمایي کله کله د انسان د خولې یو داسې توری ادا سي چې دی هغه ګپه بولي دی هغه مذاق بولي دی هغه اسی بس وی ټیک نه سي دی یو توری دی د الله رسول فرمایي دغه توری دی جهنم ته ورسي دا توری دی جهنم ته ورسي دی خدای وای یار ټیک دی یو توری دی ودی وای و می وای نو سدي چې و می وای څه ضرورت ده چې خامخا یار په ګپه کې مرته ویلې اسلام د ګپ سره تعلق نه لري. یو سړی نعوذ بالله پر الله رب العزت باندې یو توری وای چې وای یار ما ګپه کوله پر پیغمبر علی السلام یې وای دا رقم پر انبیاء او پر قران یې وای دلته ګپ نه چلیږي. ګپ یو معزز محترم سړی هغه ما ته ګپ نصر باندې کولای نو الله او رسول او انبیاء او قران ما ته به څنګه ګپ ور باندې کوو. نو د الله رسول فرمایي فان کان کما قال که خبره د غشوا چې د کافر خو ټیک د سیده کافر ته د کافر وای لکه مسلمان ته سړی مسلمان وای بده خبره نه ده سیده. اوس د کچیر دی کافر نو و الا رجعت علی دا تورې بیرته رالی تا ته راجی سو درته ودرېدی درته مخامخ سلو. متفق علی د بخاری او د مسلم حدیث دی عزیزانو او دا په مشتي کې څونه ډیر است. او د الله رسول فرمایي کله کله بیا یو سړی ښه خبره وکړي د پام نه خبره د ټک دی وکړه د الله په دربار کې دا سړی په دا خبره جنت ته ورسیږي. د الله په دربار کې دا خو ما ته هیڅ نه ګول عزیزانو خبره لیکن هغه دی الله رب العزت جنت ته پردای وتوري ورسي. علما فرمایي د دې داسې مثال دی لکه کښنی بڅر کرا واخله ټیکسلو لوی ګودام دی الته لیکلي سیګریټ پینا منه ها سیګریټ بدلی نه څکه ولې کوي خامخا یو بڅر کوي باکس دا نه وي بل دا ګودام ور وانه خي اوس د دون معمولی کدرس کروټه سره ټول ګودام ور اخستلی سي. نو د معمولی خبرې زما او ستا ټول ژوند ور نشي اخستلی زما او ستا ټول ژوند ور نه اخلي او معمولی قدر یو سکروټه دا غي د یو چا د ګودام را لیر کا لوی د پراړه مطلب ګودام نور دا رقم د کباړی و یا کاروبار هر شي چولو دا د را لیر کا څونه لوی کور دی بچاو کیا دا رقم د خپل جبه دی یو توري سي وای الله رب العزت ستا ټول ژوند پر شو کې در شمار کی صحیح سلو او دا رښتیا خبر د الله رسول فرمایي داسې زمانہ براس یو سړی به سهار راپورته سو مسلمان کلمه گو نمازی په جمعات منځ کړی ما شام له بدا سړی کافر سوی ما شام یو سړی مسلمان منځه وکي کلمه ویله سهار لر به کافر سوی وزدي خدا معنا نه د عزیزانو چې یو سړی نعوذ بالله يهودي سو عیسائی سو سیک سو قادیانی سو پرویزی سو رافضی سو دا خو نه ده یا نه به يهودي نه به نصراني نه به قادیانی نه به پرویزی نه به رافضی نه به بل سکیا لیکن داغه باوجود به کافر سي. هغه وجه څه ده؟ هغه وجه دا د عاجزانو سړی کله د خلیص یو داسې توري و باسي چې په هغه توري باندې دی و کفر ته ورسیږي. په هغه توري باندې لکه یو سړی پر مانځه باندې مسخره وکي وسلمنز ورور وای دا شو ورزش دي تیراسه دا ورزش وکړو وسلمنز دي خپل مانځه ټیم دی اذان وسلو بل سړی وبل چاته په ګپه کې وای درځه د ورزش ټیم سلو نو خو پورته څه کېده د خاصم په ورزش کې راځي او ودغل مانځه ته الله المنز ویل دي الله معراج ویل دي الله خپل ملاقات ویل دي ټیک سلو الله پر فرض بلل دي الله رب العزت عبادت بلل دي الله رسول عبادت بلل دي صحیح سو او تا چې شرط ویل تا ورزش شرط ویل نو زګور سحر مسلمان ول منظور دې موږ په جمعه تو کوم شام لا کافر سوای او سار بیرته پر اغل منځ ولاړې دا رقم خبره ډیره تاوان دي عزیزان. دا خبره ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت وای شیطان ما زمام لا مسلمانانو په دوه خبرو را ماته
یو دی کلمه ډیره وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، او دویمه دی استغفار وایي. شیطان وایي زما ملا په دې دوه تور را ماته کړه، ما په چا زنا وکړو، ما په چا شراب وکړو، ما په چا پلانۍ پلانۍ پلانۍ، بیرته د الله څخه معافي وغوښتله، الله رب العزت معاف کړي. اوس ما خواري کړه ځای سره زه 15 ورځې د چا سره ورسره وم، زه به دا ګناه په وکړم، ګناه په وکړه، الله بیرته معاف کړي. او دویم اول کلمه استغفار په دې و زما ملا را ماته کړې ده. شیطان وایي ما بیا د دې ملا په چی شور ماته کړله، ما د دې ملا په دې ور ماته کړله چې ما په بدعات اخته کو. بدعات شی سنت نه دی ته سنت بوله، سنت رقم یې بوله، شی ضروری نه دی ضروری رقم یې بوله، نو دا لازمی نه دی په دین کې ته خامخا شی بوله. نو دی شیطان وایي دای ما اوس په دې باندې دم لاور ماتوم، د خیال چې زه پر نیک کار باندې یم، زه پر نیک لار باندې روان یم، او هغه لان کې پر غلطه لار روان دی. د خیال چې زه مقصد ته رسیږم، هغه د مقصد څخه لري کیږي. د خیال چې الله او رسول راضي کوم، الله او رسول بیزاره دي له بدعت څخه، هغه بدعت باندې کې گمراهی ده، ضلالت دی، بل نو ته څنګه وسته د خیال نسته دا رقم. نو بیا شیطان چې دی هغه انسانان پر ملا غټ مات کړو، د خیال چې زه نه کار کوم. نو څونه ډیر بدعات دي عزیزان، انتهایی ډیر بدعات، بیا خاص کر د پښتنو په کورو کې، پښتنو په کورو دا یو د دې شادي راوغله، او دا شادي چې دوی سره رسي، نو دا رواجونه دا په دې رواجو کې بیا د نن پرون چا ټلیفون راوکړ، ټلیفون هم ډېر ناولاده خبره ولا زه کولی یم نه سمه کوانګې هم نه غواړم. مولوي صاحب ما واده وسو، شمال څنګه واده چې زما وسلو بیا داسې مسله ده، که داسې وسو دا خلک وایي دا ستا کوروالا ده، دا نیکه ده، دا ښه ښځه ده، دا بازار لره نه ده تللې، دا بدکاره نه ده. او که داسې نه وسلو نو لعازه دا بیکاره ښځه ده، دا بېلارې ښځه ده، دا به طلاقه یې. اوس څه وکړم؟ ما ورته ویل مال د خلکو په خبرو پسې مه ځه سړیه، که غلط کار مه کوه. اوس به سته وه زما زنانه بدکاره ده، زما زنانه بېلارې ده، نو ادونه واده، ادونه شادي، ادونه میلمانه، اوس به ښځه طلاقه یې. وای ته لار راوښیه مولوي صاحب. بیا ما ورته ویل مه کوه، ظلم مه کوه، دا د جهالت خبرې دي، دا د کفریاتو خبرې دي، د کافرانو معاشره ده، مسلمانانو کې دا خبرې نسته. دا بیا زه ډېر مطمئنه شو، بس مولوي صاحب الحمدلله، بس زه به اوس دا شی نه کوم، بس شکر دی الحمدلله. که نه ما به مور پلار هم راته ویلی، قریبانو به هم راته ویلی، خویندو ورونو به هم راته ویلی ته چیش وکړه، دا ښځه چې د هغه علاقه د طلاقه که دا بېکاره ښځه ده، دا بدکاره ښځه ده، او دا بازاري ښځه ده. څونه پښتانه تباه دي، د چې 100 واره زنا کوله، کوروالا نشي ورته وایي چې ته خو زناکاره یې، ما ته څنګه وغوښتلې، ته څنګه زما سړی سولې، ښځه نشي ورته ویلی. او نو سړی بیا ښځې ته وایي دا څنګه خبره ده. او هغه هم د شک پر بنیاد، هغه هم د رواج پر بنیاد. پښتانه دی تباه دي، دی کور خراب دی. پرون یو ځوان راغی، ابل زه ټلیفون راکړو ستا سره لیدل غواړي، عمل راس چې راغلی ښه ښایسته ځوان و، ښه پر شریعت برابر و. ول مولوي صاحب ما واده وکړئ، اعمال صحیح شو. بیا ول واده چې م وکړئ خیر، څو ورځې دالته وم، کوروالا مې ښه شریفه ښځه وه، محترمه ښځه وه، ډېره معظمه ښځه وه. نو بیا کراچي کې زه مزدور ولم، ولاړم په مزدورۍ پسې، چې تلم نو کوروالا ته 15,000 روپۍ خرڅ ورکړئ. چې ور مې کوي انو ورو ولاړم، اوس په مشت خو نو بیا دا هم نشته چې کوروالا ته موبایل ور واخلي، دا بیا دوی کفر بولي. هلکه کښتۍ نوکیا موبایل ور واخله، فیسبوک و واټساپ و پلاني سې خلاصه که، پروا نه لري ستا سره به رابطه کوي. یا مولوي صاحب په مشت کې دا شی کفر دی، زما مور و پلار به څه وایه، نو ستا مور و پلار دې الله جهنمي کړي، چې خپل ځان ته هر شی ایښی دي، د بل دپاره بیا دا خبرې دي. و چې دا 15,000 روپۍ مې ورکړې، نو دا مور را خبره سوې وه، نو مور سلام بند، د پلار سلام بند، د ورونو سلام بند، د خوندو سلام بند. هر چا له ټلیفون راوکم، څوک ټلیفون، نه مور ټلیفون پورته کوي، نه پلار ټلیفون. ټیک ده، صحیح ده، کوروالا غریب سره ټلیفون نسته. نو څو میاشتې بعد رالم، 5 میاشتې دي، 6 میاشتې دي، هر څو چې دي چې رالم، نو اول ورلم مور پر لمانځه ولاړه وله. نو زه د باندې ورته کښېنېدم، د مور سره روغبړ وکړي، نو بیا ولاړ شي خپلې کمرې لره. نو مور د لمانځه بعد پر نفلو ودرېده، دا خالي په دې چې دا زما سره اوس سلام نه کوي، چې بد یې رسه کېږي. اخر ورلم په زورم په غاړه کې لاس ور واچوي، مال موره خیر دی، څه کیسه ده، بچیش بابا دی، کیسه راته وکړه.
ول دا چې نو ته ولاړې دا خو نو یو تا خپل کوروالا ته 15,000 روپۍ ورکړې نو بیا او بل نو ستا کوروالا دی بې شرمي کوله نه زموږ کار پر وخت کوئ نه زموږ بسترې پر وخت اچولې نه ټولولې نه لوښي پر وخت کول نه سالن نه سبزي دا خبرې هم نو بیا و دا مور دا اوس زه د کراچۍ څخه میلمه رالم مسافر رالم نو به کوروالا ما ته خوشحاله داسې کړلم چې ګر سره هغه نه وی در پیمانې واوښتم نو مال مور اوس و لرګي به ورته نسي لرګي وایي زه چې ورغلم نه خونې لره چې ورغلم وروره کوروالا روغبړ د سوچ پکې وغورځېدم چې دا ومې ولدم ځکه په چغ یې کې چې مه کوه سړیه کا څه کیسه ده مالیا تا زما د مور سره داسې کړي ده هغه ژاړي چې سړیه کا ته خو ماته 2 منټه ټیم راکړه بېرته جن راووتم رانه د مور په خونه کې پرېوځم کوروالا لره نه ورځم که وروم سم بس هلته جلا یم ډېر بس دا خبرې ډېر د ژونده بېزاره هم سم مولوي صاحب بس نو ګر سره اوس ما مور طلاق یې کړم ولې یا طلاقه وایم ولې د مور خو نو بیا مزدوره ده مزدوره به نو کار چې نه اخلي دا خواشیانې نه دي په خدای قسم دا به الله جهنم لره بیایي دا په تهجدو په نفلو په ذکرو په تلاوتو خلق قطع باسي یې خو پالتو بل کار خو نو نه لري بس نو شراوي کوه بدعاوي کوه دغه نزور دا خبر نو مه کوه ښځې دا رقم مه کوه ظلم مه کوه خو تا هم لوڼه ود کړي دي بیا د خپلو لوڼو په باره کې بیا د موږ یو ډېر غلط عادت دی چې ته خپلې کوروالا لره شی راوړې دا وایي ته نه شرمېږې ته نو اوس دونه بې شرمه سولې کوروالا دې پر سر کښېنولې ده پر سر دې اخیستې ده په وږو کې دې راخیستې ده تور توی ورته موره ته کله ولاړ شه د پلار کرې بوزه دا کوروالا هلته غرمه تېره که شپه تېره که 2 تېرې که څوک لیرې څوک نږدې نو مور ښکنځاوې کوي چې زویه ته نه شرمېږې کوروالا دې روانه کړې ده دا و چې مور ته وایي چې ښه مور زما خو نو اول مور زما خور هم راغلی و خاوند هم ورسره راغلی وي دلې ښه ډوډۍ وخوړله ښه ګپ یې وکړه بېرته ولاړو څه پکې وایي نو خو د هغه وایي زما د زومې کور ودان زما د لوره سره ډېر ښه کوي ولې چې کور یې ودان ظالم چې ستا د لوره سره یې کوي هغه ښه بولې او چې د بل د لوره سره یې کوي هغه ته کفر بولې ول مولوي صاحب نو دا ښځه مې داسې ووهله ډېر مې زړه پر وسوځل سو ناوې ښځه د ما 3-4 شپې نه دي ورسره تېرې کړې مسافر رالم 4-5 میاشتې بعد اوس نو چې بس ټیک نو زه د مور سره شپې کوم خونې لره نه ورځم چې ولاړ سم ماښام چې راسم بیا مور ته وایي کوروالا دې ډېره بې شرمه ده ولې مور وایي د یې چای ناوخته راپخې کړلې زه د یې سهار وختي ورته ناسته وم زه د یې ماجګر ورته ناسته وم زه د یې ماښام ورته ناسته وم ډوډۍ یې ناوخته را جوړه کړه سالن یې ناوخته و ناشته یې راوکړه او په ناشته کې ډېر غوړي استعمالوي او ده یې تروه کړې وه ده یې خوږه کړې وه خو مور اوس چیش وکړم پکې وخېږم طلاق یې کړم یا طلاق وایم نو زه چیش وکړم مور بس مور زه په سر کې وه ښځه به چیشي که زه به چیشي پخوا پښتنو ویل پښتانه خو هم د عقل د خوا ډېر خلاص دي ول چې سر یې خولیانې ډېرې دي صحیح سولو نو خو د هغه معنا ده چې سر یې خولیانې ډېرې یوه ورځ به ستا خور وغواړي کال بعد یې طلاقه کړي بل کال به دا بل خور وغواړي بیا یې منې بیا یې کوي ظالمه خپله خور دې په هغه انداز ده خپله لور په هغه انداز کوي او د بل هغې چې راله د هغې سره د پرېدۍ سلوک کوي واورئ زه به ته مسله ووایم زما پر کوروالا او ستا پر کوروالا دا دوه توري ترخه توري دي دی به ووایو زما خور ستا خور زما لور ستا لور چې واده سي خواش حق نور باندې لري چې چای ورپخېږي دا زموږ د اورېندارګانې چې کومې دي د خاوند خدمت دا خو راغلی دغه لره ټیک د سید ستا خاوند دی ستا لباس دی مور حق نه لري چې چای ورپخېږي پلار حق نه لري چې چای ورپخېږي خسر یعنی خواش حق نه لري چې چای ورپخېږي خسر حق نه لري چې چای ورپخېږي اوس به ته یې وایې چې یاره مولوي صاحب دا خو نه پښتنو ته اور بل کوي او دا زموږ ته په پښتنو کورو کې دا په دې دا اور درته بلوم چې د بل لور ولې لور نه بولې د خپلې لور دپاره دې هغه خوښه ده او د بل د لور دپاره دا کوې نو چې رښتیا سره ووایو بیا به دا خبرې سره کوو
نو به دی درته ووایم چې دا ستا پر لور باندې دا خواش حق نه لري چې ستا لور چی ورپښې کړي. نو دا وایه ورته وګوره قربان یې سم د دین څنګه ښه دین دی، څنګه زما لور را خوندي کړله، څنګه زما لور خلاصه کړه. و چې و دې ته ووایم ته ستا نژورم حق نه لري، ستا پر نژورم ته حق نه لري. وخورځي معنې سپی او نو معنې تا ته سترګې در پټې کړې دي او معنې مه کوئ سپین سرو ځئ به جهنم لره. د الله رسول فرمایي په جنت کې یو زنانې کمې د نور هر شی ډېر ستا. د الله رسول فرمایي په جهنم کې خالص زنانې دي، ډېر چې دي هغه زنانې دي. عزیزان ظلم کوي، ناجایزه کوي، بد کوي. نو دغه ځوان پرون راغلی ول مولوي صاحب چې شي وکړم عینه طلاقه کړم ماليه ول مور پلار شراوي راته کوي. ما ول ستا مور پلار دي زر واره وتا ته شراوي وکړي. که د قیامت په ورځ ته جهنم لره تللې خالد د جهنم په دروازه کې ووایه یا الله د نوراني ماجت ملا راوله هغه ماته دا خبر راشو. ولې چې ول دا ستا مور پلار ستا پر کور والا حق نه لري. بس پر تا حق فرض دی، پر تا ورسه مور پلار ته ورته بابا دی ستا خدمت پر ما فرض دی، په نیمه شپه به زه دا خدمت کوم. لیکن ها د کور والا په باره کې ورونه سلام نه راسره چې یو خدا خوندي چې کله راسي کورو لره خورې چې رالې د میلمنې په شان راسه. میلمنه یې 15 ورځې تېرې په شانو کار مه لره. د ورورو د وریندارو پکې څو کار مه لره. ورینداره پر څه وخت باندې کار کوي، پر څه وخت باندې نه کوي، پر څه وخت ځای جارو کوي، پر څه وخت نه جارو کوي، پر څه وخت سالن. دا شان ګوتې مه وه. 10 ورځې میلمنه راغلې دا ستا مور و ستا وریندارې ته ور پاته ده. لکه ستا خواشه چې و تا ته در پاته سوله، ستا د خواښې لور ولاړه واده سوله، ته نه غواړې چې هغه راشي ستا د خاوند قور په کور کې دخل اندازي وکړي. د هغه رقم ته چې خپل کور له رالې مې کوه. غلط کار مه کوه، ناجایزه مه کوه، چا په شانو کار مه لره. دوی پوهېږي خپل کار یې سره پوهېږي. بس دغه په جنګ کې سره واچي، په خبرو کې سره واچي، جګړه جوړه کړي، دلته د خاوندو د ښځې په مابینځ کې بدنیتیا راولي. وایي ورونه سلام نه راځي، پلار سلام نه راځي، ورور خور سلام نه راځي، مور سلام نه راځي. پلار د کوره بند که وځه زما د کوره وځه. مال بیا ولې 15 شپې دلته ځای مزدور یم په دفتر کې مې شپې کولې. اوس مولوي صاحب اریان کور والا وایي کور والا هلته ده د پلار داسې نه یعنې معنا دا ستا کور والا خو مینځه ده او ستا د مور د پلار خدمت به ورکوي، ستا د مور پلار خونه به ورجارو کوي، ستا د مور پلار به هغه څه خدمتونه دي هغه به ورکوي. وایي مولوي صاحب په خدای قسم چې کله به یې 4 ورځې ما تېرې کړلې 12 بجې به شوې دا به رالرم. چیرې وې؟ وایي ستا د مور خدمت مې کوئ، ستا د پلار خدمت مې کوئ، ستا د ورور خدمت مې کوئ. دا اوس د پښتونوالی دی، دا اوس پښتونوالی دی. ظلم مه کوئ، ناجایزه مه کوئ. وسړیه که ته خو به هم لور لرې کې نه لرې، خور لرې کې نه لرې، چې لرې نو پر هغه دې کومه یوه خبره پیرزو ده. تو خدای ستا پر خپله لور پیرزو ده چې دا تر نیمې شپې د خواښې او د خسر خدمت کوي، د لیورو خدمت کوي. یا نو د بل هغې دې ولې راګرځولې ده؟ څنګه تباه یو؟ عجبه بله درته کوم. په خدای قسم تر ګر جهان نمازیان موږ پښتانه یو، په خدای قسم تر ګر جهان پردهدارو موږ، والله تر ګر جهان نیک ښه خلک هم موږ. دا پاکستان، دا افغانستان، دا پښتانه چې مرا واخله تر دې بیا ښه خلک شته نسته. او په ګرد دنیا کې الله رب العزت تر یهودو لا بدتر کړي دي، تر امریکایانو بدتر دي، تر عیسایانو بدتر دي، تر یهود یعنی په عذاب کې چې الله پر دې کم تکلیفونه راوړي دي. کومه ورځ چې په افغانستان کې بمبار نه دی سوی په هغه کې د ناحقه څو کسان مسلمانان چینیان بچیان زنان نه شهیدانې سوي، یا زما د لاسه یا ستا د لاسه یا د ملي د لاسه یا د امریکې د لاسه راغلې ده که نه ده؟ راغلې ده. خدای ذلیله کړي یو که نه یې ذلیله کړي؟ اوس دا نن راواخست موږ ته دا یخ دی، ګیسونه نسته، بجلي نسته او بلان دوګونه را روان دي. دا د الله عذاب دی که نه دی؟ موږ منافقان یو، موږ غله یو، موږ ټګان یو. ټګي مې په مخه راخیستې ده، ټګي په خدای قسم په لمانځه کې هم ټګان یو، په والله چې د همسایګانو که مړی سوی دا تا چې دیګونه په دې کې هم په قرآن ټګان یو، او دا ته چې پر پاتانه چې د هر ساعت کې شاوخوا ګورې څوک راغلی څوک په والله په دې کې هم ټګان یو. ټګي مې په مخه راخیستې ده. الله رب العزت د ټګانو سره چې څه کوي هغه یې زما او ستا سره کړي دي. او بل د ځان سره الله یې داسې سوچ وکړي چې زموږ د پښتنو ول دی کور خراب دی، حالانکه ښه دینداره خلک، ښه مطلب پر شریعت برابر، ژر په مړ کې خریل کفر دی، صحیح ده. او بیا زنانه راوتل دا څونه لوی خبرې دي. ورسه پنجاب والا وګوره پر دې باندې مشکل شته؟ هېڅ مشکل نشته. موږ دروغ زنان یو، ټګان یو، منافقان یو. دا درې خبرې راکېسته الله رب العزت د دې درو خبرو سزا بیا ورکوي. کومه ورځ مې د غمه خالي ده؟ یوه ورځ دې د غمه خالي ده؟
یا نه د خالي نو چې نه د خالي هغه دا وجه د عزیزانو ورسه وګور ګر جهان خوشاله دی کې باران دی کې واوره دی کې ګرمي ده خوشاله دی لیکن پر ما او تا څه حال دی د چا د لاسه د ازما استاد خپل وجدان د لاسه مرسش کو منافقت تکی چل دا په مشکل راغلی دی نو سړی ویل مولوی صاحب چې مال کور والا مطلقه وا څو تنخواه ده ول دونه تنخواه ده مال ورڅ خپل کور ونسا کستا مور سلوار شراوي کوي کدمندو په شراو انسانان تبا کېدل یو پښتون بجوندای دا وای چې دا مندي پکښنیوالي و زامونو ته څه شراوي امز غي دي مات وای کور دی ماجت او ځواني مرګ مکه مورې شکنځایو مکه وا شرايو مکه وا خو زب ځواني مرګ سم خو ته ډیره وژاړې دا مفتي په پښتنو کې دي کدا د دې شرايو قبل د لای یو ځوان یو کښنه بنوي ځوان سوي الله رب العزت په خبر دی ها دعا صحیح خبره ده دعا قبل د مور پلار ډیر زوره دعا ده ضروري نه ده چې هر ورځ به مور د پلار کیسه کو فضایل اولاد حق نه لري بس دی وای چې خالص ما فضایل اوروا نور از ما زامون شان هغه سپید هغه مر نه خبره ده نه ده که هغه طرف کې مر ستا زامون در سپیان کړي و چې زامون سپیدي ستا به خادمان دلته به بیا ته ځان ټینګای کیسه باندې سره جوړو ټیک سره اسلام کامل دین دی ما او تا ته د الله رسول د پلار حق د مور حق د لور حق د زوی حق د ورور حق د خور حق د نجور حق مو ته تر شو ولې ټیک سره د پلار په حق خوشاله کېږي د مور په حق خوشاله کېږي او د زوی او د لور او د نجور چې ځای راسي پاکي ځان وکاشه دا به نه ټکی به نه کوو پټکی به نو بیا ما ورته مال الیدا کور ونسه یا د یو کبلار سره خسر کړه کور والا ته بوزه چې بو دې تله الته بیا خپل خرچه مرچا ور کوا د مور پلار خدمت کوا کته ته مجبور ولو پر تا خدمت پرځي یا د یو کده کور اگر سم وزه دالت څه بس خپل کور والا خپل شان میان راوړه ډوډۍ موډي سپلار مرتا و ټاکتر باندې کی ظلم مکوي سپینجرو ناجایز مکوي بد مکوي دا ټول ستا در تن چوڑل کیږي کلور نه لري المسیح خو بلري ولار والله کسه دا د چیش پندرته ویله دا د پښتنو تر ټګي او تر دروغ تر 2 نمبرې درته ویله میړه که ارڅو زنا کوله شزه حق نه لري او که شزه په دروازه کې ودر دی بیا ټک پر کوي ای به غیرت وزما خبرې څوک واوري هغه مولوی ستا پښتنو ته به غیرت ویل و یو واره نه یو نیم لک واره ودا شخل پښتنو ته به غیرت وایم ټیک سولو چې کستا کور والا په دروازه کې ودرې دا ټک پر باندې کوي او حال دا دی چې تب سلسل یاران لري خبر دې شې ټلیفون راکړو نو ډېرې جړلم خاصتي زاري د خدای د پاره تعویز ماویز چې زما خاوند او مستا خاوند د نور زنانو سره لار لري او مولوی صاحب چې زنانه وي خو ما به درته ویل وي چې و زنانه خلا بیا مې لار لري په نور بدکارو یخته دي بد پیاله یخته دي په لواته تو یخته دي نو زه چې چم وک په کراچي کې ناشتي په لاهور کې ناشتي په کینیډا او په استرالیا کې ناشتي په دوبۍ او په شارجه کې ناشتي په جرمني کې ناشتي په جاپان کې ناشتي په او کال پاته کال په نکاله په لاس کال نه راځي صحیح سولو بیا څه چم کوي دا وژوند دی تر دې بالا که خلکو د سپي سره وکړه یاره ظالم دی که چا د خر سره وکړه یاره ظالم دی که چا د همسایګانو سره وکړه یاره ظالم دی تا چې واده وکړي تا چې دا ښځه راوغوښتله ښه ته ولاړې وغورځېدې په سفر باندې یا کال یا 2 یا 3 یا 5 ولې ولاړې تا ولې د بل لور راوستله ولې کوي ناجایزه کوي اشه که سبا دستا د کور والا چا د پیغام دروازه چې ما خو داش په مزدا کې ویل د برخښه کې ویل د شاپینګ سنټر ته طلاق یاو یا په کور کې چې نو طلاق یم نه وازم نه درځم طلاقوم دم نه دا به څه چم کوي خیر خدای ولی ناجایزه کوي ولی ظلم کوي ولی بد کوي ٹھیک سولو او یا نور ازمج یاران غزنی والا بګرځنه یادوم غزنی والا دی خوانه بدی سړی دلی ولته والک بولو دا تناره والا وزما واده دی کله دی واده خموس کله مبارک واده کله وسو واده خو نو وسو زدلی وتی واده راوړ خدای مال خانه خراب ولی ظالمانو ولی ظلم کوي ولی ناجایزه کوي ته دلته ناشته شزه دی آلته راوړله اشزه بیا یو کال بعد ته ورځي غزنی والا ازم شي آرام پاکستان وای مولوی صاحب وای
نو باید څوک وروشي چې څوک دا دنده کوي ټیک سره که په ما کې وا که په تا کې و بیا په کې بیا چل مل به نه سره کوو که په ما کې و زه یم که په تا کې واغه ته دا ظلم نه دی د بل لور راوړي دا اسلام دی دا شریعت دی دیم کافرانو ته شکنځای وکړي وایي چې د کافر مرګ جایز دی نو ته چې د کافرانو چمونه کوې ستا مرګ څه تا چې ښځه راوستلې ده د خپل مور پلار خادم او منځ دې کړل هلته د مور پلار خدمت کوئ هغه دې په پرېښوی رالی ده فرض خدمت یې کوئ هغه دې په پرېښوی رالی ای حرام خدمت یې په شروع کړي انو وای داسې بمبارونه دي انو داسې بدامن نه دي انو داسې جنګونه دي انو داسې روغه ورځ نشته روغه ورځ د اسانه ده اوس خدای پاک دغه ملایکې راوستي چې دا ګناه پته کې ستا دغه ګناوي در کې ستا نو په لمانځه دې خدای جهنم لره نه بیایي په روزه دې نه بیایي ګڼ جهان روزې خورې پښتانه روزو ته جوړېدلي دي ورورو سلسل کیلو ګونی پورته کوي د وای نه زه روزه نه خورم دی غټ مسلمان دی دلته دی دلیا دی شجه الته راوت سوی ټیک سلو دا دستي زریشتي ما تر کوي دا در باندې دروم پر ځان دروم نور یو شي نشته پر ځان دروم زم الله ته چې الله ستا په خاطر خبري وکي یا الله ماته د خپل غیب د غیب سره کوا الله رسول فرمایي چاته دا مو چې اے عدو الله اے د الله دشمنه مورته وای وليت كذلك الا حار عليه کچیر د رښتیا او د الله دشمن خو ټیک ته قانون خبره به تر تا ته ودره ته د الله دشمن شي ټیک سولو نو په دې وجه باندې عاجزانو ظلم ناجایز دوکا دو نمبري منافقت شل دا بنکو او دا نظم پښتانه داسې غشتلې دي اوف عجب سبحان الله په حج کې موږ ولو نو یو سړی په دغه کې ناس دی په ریاض الجنه کې چې د جنت مځکه د خلک چې جاړي یو سړی لمنځ یې کړی دوه رکعاته به کړی نو دعا کوي خپل ویډیو خپل جوړی جاړي خپل ویډیو خپل جوړی جاړي یا الله ماته معافي و دا ویډیو بیا د یاستي او خدای دې خانه خراب نه که ظالم نو خود جړاو ویډیو څه سره وای ادا چې بل تراش نو څلور هارون یو په غاړه کړی دي څوک پر لاسو مچ کوي څوک پر تندې مچ کوي د خدای په نامه کده ته ولا ګورم په والله کده ته ولا ګورم اوس بیا جديده زمانه ساز ملګری دی هغه مش په حج کې وو نو د کوټي سړی وسنه کیمرې او ممرې سیستم دی ګر فارش په خبره وای مجالت په عرفات کې غالبا کبه مینا کې ولو نو دغه مزدور له ټلیفون اوکه الکه ولا اقوال مرته ولاړه د سایته کا په مینا کې په عرفات الته ویډیو په دغه کیمرو کې ورته کتل اقوال مرته وجره ټلیفون اله ورور اله جر سوال اقوال مرته ده سيسو دا مې د حجو حال دی هغه مې د ودو حال دی اې مې د ناویانو حال دی اې مې د مور پلار حال دی اې مې د مسافرو حال دی چې ورځېدلې دي مینه دې پرېښې دي بس الله دې معافي راته وکړي الله دې اول ما سړی په ما کې بزر نقصې ټیک سو الله دې ما ته معافي وکړي الله دې ما ته هدایت وکړي الله دې ما پر نیک لار کړي او بیا دې الله تی پر نیک لار کړي از ما خبري اوري خدای دې زموږ معاشره را برابر کړي خدای پاک د زموږ کورونه را برابر کړي خدای پاک دې موږ په کورو کې دا ظلمونه وباسي دا دوکي و چلونه دي الله وباسي الله دې زما خورم خوشاله لري استا خور دې الله خوشاله لري زما کور والا دې الله خوشاله لري استا کور والا دې الله خوشاله لري بس الله رب العزت بردا ویلو مشته د عمل کول توفیق راکړي الله رب العزت مشته د مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې موږ دا وینا لا اله الا الله نو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت